وایم چې وتښتم نو ستا له ځمکې چېرته لاړ شم چې روان شوی له کوم ځای یم هلته بېرته لاړ شم د بغاوت په هره لاره ستا پولس ولاړ دي 100 او 0 نه دي بې شماره ستا پولس ولاړ دي اوس ستا په ځمکه له ادبه په ملا ټیټ روان یم دا ستا له قهر او له غضبه په ملا ټیټ روان یم بس زه اوس پوه شم چې دا ځمکه او اسمانونه ستا دي اوبه هوا کاڼي او بوټي او دښتې او غرونه ستا دي ستا د دوزخ له ګرمې خونې مې دا زړه ودرېږي غونه مې ځیږ شي په وجود مې ټول ویښته ودرېږي هغلته تلونکې ټولې لارې به شیطان جوړوي چې د سون توکې به یې ډبرې انسانان جوړوي او د انس او جین او د ډبرو په خوړلو راشي وبه پړسېږي له ګرمۍ به په چاودلو راشي نو سترګې غوږونه او وښکي به مو یو دم وچوي د خدای له ویرې به مو زړه لکه غنم وچوي او مغرور سرونه چې خنګرو ته راوغورځوي چر خوړل سړګي تا غم زپال سړګي نورانو ما سورا واجر سورا دل سړګي نورانو ما سورا واجر سورا دل سړګي د ډیرو هیلو ترجمان حسان او پوهان لخوص ولایت څخه راغلی درون شخصیت درون میلمه محترم مطیع الله تراث صاحب رابولو چې په خپلو قیمتي کلماتو او اشعار مو ونازوي تشریف راوړي درون شخصیت درون میلمه د خوست ولایت څخه راغلی محترم مطیع الله تراث صاحب تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اډیرو قدرمنو عزتمنو معززو علماء کرامو مشایخو د علاقې اوسیدونکو خلکو د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو په تقریر مو نه کوو وخت کم دی ډېره مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه د خپل کلي د خپل ولایت د راتګ ډېر خوښ یم چې پر دومره دوستانو کې خپل ځان وینم د بیا راتلو په هیله باندې قدرمن اوسئ د احساساتو نه مو مننه کوو ستاسو د هغه پښتونولۍ نه او ستاسو د هغه حب نه مننه کوو انتظار ته مو نه سپارو تاسو که جامونه په سر واړول تاسو که جامونه په سر واړول موږ هم غمونه په سر واړول وګورئ قوت د مینتوب زموږ څنګه مو لوی غرونه په سر واړول غزلو یو هارون و یو بهلول لښکر یې مات کړ یوې کند یوې کچکول لښکر یې مات کړ پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ پرمختللو وسایلو کار ورنه کړ ها د زغرو منځ کې شپول لښکر یې مات کړ محمد زوی د قاسم مبارک شه د ترخو مڼو په طول لښکر یې مات کړ معرکه د ابابیل و ابرهه ده معرکه د ابابیل و ابرهه ده له کعبې د پیلو ګول لښکر یې مات کړ د قیصر بنګړي په لاس د سوراقا دي د قیصر بنګړي په لاس د سوراقا دي د کسرا ماړې شوې چول لښکر یې مات کړ د قیصر بنګړي په لاس د سوراقا دي د کسرا ماړې شوې چول لښکر یې مات کړ په خیبله وږدې څڼې ګڼې ګیري په خیبله وږدې څڼې ګڼې ګیري دا یې تصویر و چې دا ټول لښکر یې مات کړ د دښمن بیکاره غشي راټول کړه خړ څادر و خړ پټول لښکر یې مات کړ خړ څادر و خړ پټول لښکر یې مات مشر شیخ صاحب حمد غوښتی دی تاسو سره هم شریکوم
صاحبانو اجازه ده په هر وجود کې ته موجودي په هر زړه کې ته د هر ساکح په سا کې په هر څه کې ته او ته شهنشاه ستا قبضه ده په هر کار باندې بشپړ عبور لري په چونګ او په خروار باندې و ته جوړونکی د انسان یې بس یو ته خپلواکي ته ورکوونکی د ډوډۍ همدا ته ټولواکي ته راولې شپه له درنې شپې رڼایي زیږوي ژوندي له مړو نه ژوندي زیږوي ته په تیاره کې د میږي د پښو ترپا اوري ته د ظالم او د مظلوم ترمنځ هاها اوري ته د زری حساب کوي او زره هم ورکوي شر په خپل ځای وي خو د خیر اجوره هم ورکوي ته هیڅ بدیل او هیڅ تشبیه او هیڅ مثال نه لري ته هیڅ تربور هیڅ پرځونکی هیڅ زوال نه لري له دبدبې شان او شوکت چې هغه تا ورکړی سره د دومره لوی طاقت چې هغه تا ورکړی غر په اوږو بار د انسان مسؤلیت نه اخلي توان به لري خو دومره ګران مسؤلیت نه اخلي او چې ستا په وړاندې دا خپل کړي ګناهونه ګورم یا پر دې خپل اوږو بار مسؤلیتونه ګورم نو وایم چې وتښتم نو ستا له ځمکې چېرته لاړ شم چې روان شوی له کوم ځای یم هلته بېرته لاړ شم د بغاوت په هره لاره ستا پولس ولاړ دي سل او زر نه دي بې شماره ستا پولس ولاړ دي او ستا په ځمکه له ادبه په ملا ټیټ روان یم دا ستا له قهر او له غضبه په ملا ټیټ روان یم بس زه اوس پوه شم چې دا ځمکه او اسمانونه ستا دي اوبه هوا کاڼې او بوټې او دښتې او غرونه ستا دي و تا په یوازې ودرولي اسمانونه پورته تا پر دا ځمکه ټک وهلي دي دا غرونه پورته او زما د عقل په کڅوړه کې له دې نه پورته ته به ډېر لوی یې خو زما له اندازې نه پورته و تر مخ پرتو دې ننګونو ته حیران پاتې یم دریغه د خپل ځان غولونو ته حیران پاتې یم چې ذلقدن قبر د حشر یاد په زړه راشي عقل بیکار پرېږدي او په سترګو مې تیاره راشي او ستا د دوزخ له ګرمې خونې مې دا زړه ودرېږي ستا د دوزخ له ګرمې خونې مې دا زړه ودرېږي غونی مې ځیږ شي په وجود مې ټول ویښته ودرېږي هغلته تلونکې ټولې لارې به شیطان جوړوي چې د سون توکې به یې ډبرې انسانان جوړوي او د انس او جین او د ډبرو په خوړلو راشي او به پړسېږي له ګرمۍ به په چاودلو راشي نو سترګې غوږونه او وښکي به مو یو دم وچوي د خدای له ویرې به مو زړه لکه غنم وچوي او مغرور سرونه چې خنګرو ته راوغورځوي مغرور سرونه چې خنګرو ته راوغورځوي کله چې دا لوړې ژورو ته راوغورځوي کله چې دا غرونه یره یره او زره زره شي کله چې دا ځمکه د اوسپنې یوه تخته شي مغرور سرونه چې خنګرو ته راوغورځوي کله چې دا لوړې ژورو ته راوغورځوي کله چې دا غرونه یره یره او زره زره شي کله چې دا ځمکه د اوسپنې یوه تخته شي کله چې دا اسمان کړکۍ وکړي درزونه واخلي کله چې دا د سمندر اوبو ورونه واخلي وا د انسان نازک وجود به هغه توان ولري یا ابوجهل یا نمرود به هغه توان ولري نو هلته نه قوم او نه توکم او نه نژاد چلیږي نه تور او سپین شته د نوم د کوم هېواد چلیږي هلته نه قوم او نه توکم او نه نژاد چلیږي نه تور او سپین شته د نوم د کوم هېواد چلیږي خو زه حیران ته وه د کاڼو دې خدایانو ته یم تعجب پاتې د دې کاڼو بندګانو ته یم هغه غریب له ځان نه مچ قدر شړلی نشي دا خو لا پرېږدئ یو قدم پر بل کېښولی نشي نو زما معبوده زه له دې خلکو امان غواړم تېر دې داسې پرمختګه مسلمان غواړم او جنت دې نه غواړم ستا در یادومه یې نه که دې په خپله رازه راکړ غورځومه یې نه ما ته څه مه وایه فقط یو نجات راکړه ما ته د قبر د پولیسو نه برات راکړه او ما ته د قبر د پولیسو نه برات راکړه له غوږ مې ډېره ډېره مننه چرخوړل زړګی دا غم زپل زړګی نورانو